د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هندوستان له بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې امیر خان متکي د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جي شنکر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې مکالمه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې وشوې. ښاغلي متکي هندوستان د سیمې مهم هیواد بللی، له افغانستان سره د یاد هیواد اړیکې تاریخي یادې کړې دي او هیله یې څرګنده کړې چې د اړیکې لا پیاوړې شي. امیر خان متکي ویلي دي چې د متوازن سیاست پر اساس ټولو لوریو سره مثبتې اړیکې غواړو. افغان سوداګرو او ناروغانو ته د هند ویزو کې د اسانتیاو رامنځته کولو او په هند کې د افغان بندیانو خلاصول او وطن ته ستنولو په اړه هم خبرې وشوې. وړاندې ویل شوي دي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره اړیکې تاریخي یادې کړې دي او ویلي دي چې هیواد به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او په سیاسي او اقتصادي برخو کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جي شنکر ویلي دي چې ژمنه کوو چې د بندیانو قضیې او ویزې په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کړو. د اعلامیې په پای کې ویل شوي دي چې دواړو لوریو د چابهار بندر پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. اخوا بیا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جي شنکر د پنجشنبې په ورځ پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې دا خبره د کابل له پرځېدو وروسته لومړنۍ اړیکه ده او په ترڅ کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغانستان او هند ترمنځ د بې باورۍ راپورونه رد شوي دي. نوموړي هم د غرض متکي لخوا د هندي کشمیر د پهلګام برید د غندنې مننه کړې او ټینګار یې کړی چې هندوستان د افغانستان له خلکو سره تاریخي ملګرتیا لري او له دغه هیواد سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.